بسم الله الرحمن الرحیم. ته څه وایې چې نشته په ایمان د روپۍ سل؟ ته څه وایې چې نشته په ایمان د روپۍ سل؟ که ته نه یې نو ستا پسې، که ته نه یې لاليه ستا په شان د روپۍ سل. ته څه وایې چې نشته ستا په ایمان د روپۍ سل؟ که ته نه یې لاليه ستا په شان د روپۍ سل. او د ژوند د بوږنوونکو تورو شپو ملګري نشته، د ژوند د بوږنوونکو تورو شپو ملګري نشته، ګنې نو د رڼې ورځې یاران د روپۍ سل. د ژوند د بوږنوونکو تورو شپو ملګري نشته عارف بی، ګنې نو د رڼې ورځې یاران د روپۍ سل. او مجیبه که نشته نو د مینې نه ډک زړونه دلته نشته، که نشته نو د مینې نه ډک زړونه دلته نشته، د زړه د ماتولو ماهران د روپۍ سل. د اسمار صاحب په دغه څو شعرونو باندې اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک و هفتوار ادبي پروګرام حجره کې څومره زمونږ کتونکي چې دي هغه که د لر دي، که د بر دي، که د پښتونخوا دي، که د چارسدي دي، که په خصوصي توګه باندې مسافر دي، ټول ورونو خویندو ته، کشرانو مشرانو ته د زړه د تل او د ناستو ملګرو څومره چې ما سره خوا کې زما ډېر زړه ته راتېر ملګري دي، کوم چې د کیمرې نه پناه دي، د اول خان رسوا طبي تحریک کوم هغه ملګري چې هغوی دلته موجود نه دي، د ټولو تورمزوالو د طرفه ورته ستړي مه شوي یم. امید لرم چې روغ جوړ به یې، ښاد او آباد به یې، د ژوند نه مزې اخلئ او زموږ د پروګرام حجره انتظار به کوئ. زه دا ضروري ګڼم چې ما سره د ناست ملګرو پېژنګلو یا د هغوی نومونه زه په خپله واخلم. زرخا چې دی کې یو داسې ملګری هم نشته چې هغه به د ستعارف محتاج وي یا به هغه شکر دی په میډیا څوک نه پېژني، ځکه چې مونږ یو داسې سلسله وچلوله، یو داسې پروګرام هم روان کړی دی، یو داسې وخت ته راورسېدو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زمونږ که شاعر ملګری دی او که نه دی نو هغه به هر ځای کې خلک پیژني، هغه په نوم باندې خلک پیژني. لکه ډېر ملګري داسې موږ سره دي ناستې کوي چې هغه اول خان رسوا ادبي تحریک، اول خان رسوا ادبي ټولنې د وخت نه په ډېرو ښو خدو باندې پاتې دي، ډېر لوی کار یې کړی دی. ما سره ښي لاس ته ناست زموږ ډېر ګران کشر کمال ژوندی دی، راته اوسي ځان را رسوي، په ادب مین دی، تعلیم یافته دی، پوه دی، او مونږ یې مننه کوو چې مونږ له راشي مونږ سره کینی. د هغې نه علاوه مونږ سره زمونږ مشر چې ما ته یې ړومبي ځل په غوږ کې وي چې زما ګورې څه یاد یې بیا ما نه هېرېږي، ړومبی نمبر به ما له راکوې. او کله چې د مجیب دغه تړور شي داسې مستی ته نو هغه هم ما ته په غوږ کې وي بختیار لاله نو نمبر ون که چې مونږ وخاندو. نو بختیار حمید صاحب چې دغه تخلص دوی له شاهزیب او مجیب دي په خوښه باندې خوښ کړی دی، همدغه د دوی قوي دی. ما سره ګس سیټ ته ناست زما ډېر ګران رور مجیب الرحمن مجیب چې د اول خان رسوا ادبي تحریک په ډېرو زړو په ډېرو سینیرو ملګرو کې دی، او په وخت سره په ډېرو ښو خدو باندې پاتې دی چې په هغې کې د اول خان رسوا ادبي ټولنې نه واله تر تحریکه پورې د ستر سکتر په عهده باندې هم ډېره موده کار کړی دی. کله چې هم په تحریک کې داسې څه مسله راغلې ده چې هغه د منډې ده، که د ترړې ده، که د شپې ده، که د ورځې ده، که د غرمې ده، که د ګرمۍ ده او که د یخنۍ ده، مجیب به لاس په نام ولاړي. نو چې داسې ملګري چا سره وي نو ضروري ده چې دغه کاروان په مخ کې ځي. مجیب سره خوا کې زما ښي سیټ ته ټوپۍ په سر او په شره درست زمونږ داسې یو ملګری چې هغه بهترین شاعر سره
لکه د مجیب په شان بهترین خوږ اواز هم لري. هغوی ته په دیني علومو باندې هم کافي معلومات حاصل دي. هغه یو ډېر داسې انسان دی چې کله که مونږ په بالکل څنګه چې ما وویل چې په دیني علومو باندې هغوی ته بدقسمتي زمونږ دا دی چې تېر زمونږ پروګرام د ربیع اول په نوم باندې و، دوی ته کسانې راغلي وو نو هغوی مونږ سره شرکت ونه کړی شو. نن مونږ سره موجود دی، راغلی دی شهداد همدرد رور، الله دې راته ژوندی لري. ابرار زمونږ داسې رور دی چې مجیب ته ما وختي کال وکړه، د دوی خپل سکر ور دی. ما ورته ویل چې وروره ګورې که ته راځې او که نه راځې نو ابرار به خامخا راولې. د هغوی د داد انداز ډېر زبردست دی، د هغوی د ډاډ انداز ډېر زبردست دی. نو که یو انسان بیکاره شعر هم وایي او ابرار داد ورکړي نو د هغه له ځانه زړه ښه شي. نو هغه دغه خبره چې شاعر نه دی خو په شاعرانو باندې پاک مړ دی، ژوندی دی راته اوسي. په دې محفل سره یې مینه ده، مونږ پې آباد یو، مونږ پې ښاد یو، الله دې راته لري. زمونږ عارف ماما او زما عارف بی او زمونږ د محفل عارف ماما چې مونږ خپل هر یو محفل د هغوی نه نیمګړی مونږ ته ښکاري او مونږ یې ګڼو هم. هغوی هم که شاعر نه دی نو یو داسې کار کوي، یو داسې خپل کردار ادا کوي چې زمونږ محفل له ښکلا ورکوي. د پولیس په مخامه کې په ډېر ښه پوسټ باندې ډیوټي کوي او کوشش یې دا وي چې مونږ له ځان راورسوي. نو زه یې ډېره زیاته مننه کوم، الله م راته ښاد آباد او ژوندي لره. او زمونږ چې څنګه ووې زما ملګري اکثر ما ته وایي چې یاره دا ملګري شعرونه خوښوي. نو که څه خبره اتره داسې ضروري وي نو په هغې باندې ملګري خبره کوي، او که خله خبره نه وي نو بیا به شعرونه وایو. نو راځم به ملګرو له خدا مجیبه که ستاسو ټولو ملګرو اجازت وي نو بختیار لاله چې کومه خبره کړې ده نو په هغې به ورشو. بختیار لاله. شاکار صاحب ډېره مننه، مهرباني. اجره پروګرام شروع دی اتوار او د اول خان رسوا د بیج نه مخاطب او دوام لرو. دوام مطلب دا چې ملګري ناستې دي به څه وایي، دوام دا مطلب دی. او ادبي، ثقافتي، معلوماتي او شعر و شاعرۍ د ګپ شپ د دایرې لاندې پروګرام چالو دی. او ټولو ملګرو ته هرکلې او په خیرالې او اورېدونکو ته سلام د مینې احترام. ملګرو دا ډنګې دا ټیمونه ګرځي راګرځي نو په دې لږ هدایت پکار دی زمونږ د زنانو لم چېرې دوی دا سپۍ مپۍ خیال او د اوبو د پټولو خیال هم وساتي. او دا زمونږ یوازې دا نه دي چې د ډنګې د مشرانو له او ډاکټرانو له پکار دي چې کوټلې ګامونه پورته کړي او زمونږ د تورنبو ته سپری راولېږي د دې مخنیوي وشي. چارسدار زړې دا خو وویل خو چې مونږ یاره مونږ له سپی او کمیشنر صاحب ته هم زمونږ دا خواست دی او ډي سي صاحب ته هم زمونږ دا خواست دی، ډي پي او صاحب ته هم زمونږ دا خواست چې یاره مونږ له سپری راولېږي او مونږ ته سپری وشي ګیر چاپېره. زمونږ دا کلي ټول جبه ده، ټول جبه کلي او ډنډونه دي. نو که سپری راوړه او کوټلې ګامونه یې پورته کړل نو ډېر وخت یې ځکه چې زمونږ دا زنانه هم ناپوهه دي او مونږ هم ناپوهه وو. او دا تاسو ته علم دی چې یاره د قرآن کریم کې مونږ ته راغلي چې کوم عذابونه په کافرانو راغلي نو په مونږ هم راځي. کافران نمرودیان په ماشو تباه کړل، نمرودیان په ماشو تباه کړل، چې کوم دی نو فرعونیان په دریاب تباه کړل، ادیان سرمودیان په هوا تباه کړل. نو هغه عذابونه په مونږ راغلي دي او خدای دې مونږ وساتي. نو ملګرو نور خو خبره ده خو مونږ له د سپری خامخا راولېږي او زمونږ دغه وکړي دا ټول زمونږ دا خواست دی. او یو دوه درې دغه دي داسې د چغلۍ او د غیبت نه ځان ساته، د چغلۍ او د غیبت نه ځان ساته، د بېلمازو د عادت نه ځان ساته. او پرانیستې تڼۍ ګرځه، پرانیستې تڼۍ ګرځه، د دروغو د تهمت نه ځان ساته. او چا پسې مه کوه خبرې، چا پسې مه کوه خبرې، د شیطانۍ او د شرارت نه ځان ساته.
ملګرو یو دوه شعره خو نور دي خو دا اخري څه کوي ها او حقیقت ولیکه بختیاره حقیقت ولیکه بختیاره د کمسلو د شربت نه ځان ساته والسلام ډېر زبردست بختیار پیغام ډېر ښکلی ورکړه څنګه چې هغوی ووی زه به پکې د یو خبرې وضاحت وکړم بعضې کورونو کې د فرجونو کې شاته د فرجونو کې شاته یو وړوکې شان ډبنګې لګېدلي یو او په هغې کې اوبه راځي نو پرون زما په خیال زمونږ خورۍ نو اسیب دي که څه زنانه راغلې وې او هغوی ته یې ویلي چېرې دې کې ساسرات مونږ ته ښکاري چې شته نو هغه اوبې رایستې دي هغه ډبنګي کې چې کومې اوبه وي هغه یې توی کړي دي هغه یې صفا کړي نو دغې ډېر خصوصي خیال ساتئ چې دا زړې نه شي جمع نه شي وخت په وخت دا راغلی او دا تویوئ او ډېرې په لوښي کې ډېر وخت سرتورې اوبه هم مه ساتئ نو انشاءالله ساتل خو الله کوي انسان هېڅ سم نه دی خو بختیار الله چې کوم پیغام ورکړو دا به چمتو وي انشاءالله دا به چمتو وي الله دې خوشحاله لره بختیار الله دا زما کار دی دا زما خپل کار دی غیر خو دې خبره وکړي زه چې راځم د چا پلار خو دې خبره وکړي دا زما خپل کار دی غیر خو دې خبره وکړي زه چې راځم د چا پلار خو دې خبره وکړي چې په کورونو کې د پیغلې لوپټې نشته دی جنډې راوشلوې سرکار خو دې خبره وکړي په کورونو کې د پیغلو لوپټې نشته دی جنډې راوشلوې سرکار خو دې خبره وکړي د یارانې نه د واده د گنجۍ مه جوړوه د یارانې نه د واده د گنجۍ مه جوړوه زه چې څه نه وایم ریبار خو دې خبره وکړي او خان ویل یو دانه به هم ملنګ له نه ورکوې خان ویل یو دانه به هم ملنګ له نه ورکوې ځمکه زما د زمیدار خو دې خبره وکړي خان ویل یو دانه به هم ملنګ له نه ورکوې ځمکه زما د زمیدار خو دې خبره وکړي او هغه څه نه وایي نو زه هم ځکه غلی یم هغه څه نه وایي نو زه هم ځکه غلی یم ځان به تزار کړمه خو یار خو دې خبره وکړي هغه څه نه وایي نو زه هم ځکه غلی یم ځان به تزار کړمه خو یار خو دې خبره وکړي ریواره ورشه ورته وایه پرواز دا ویل چې پلار یې خم پړ دی خو دا پلار خو دې خبره وکړي ریباره ورشه ورته وایه پرواز دا ویل چې پلار یې هم پړ دی خو دا پلار خو دې خبره وکړي د پرواز رور په دغه شعرونو باندې راځم خپل ګران رور مجیب الرحمن مجیب له چې په ړومبو ړومبو ساعتونو کې تېور نو بیا به دې ترنم هم اورو خو غواړم که څه خبره کول غواړي نو هم ماته بلکل اجازت دی او که نه ډایرکټ شعر له راځي شعرونو نه هم د هغوی خپله خوښه بسم الله الرحمن الرحیم دا ټولو ناول خو زمونږ د حجرې د ټولو ملګرو ډېره مننه چې لکه مطلب دا نه ښکلي پروګرام را جوړوي او ملګري ښه په ړوند تندي په هغې کې شرکت کوي بختیار الله یو خبره وکړه د ډنکي نو زما خیال دی چې زمونږ په تورمزو کې چې څومره سوشل ورکر دي هغې خو لکه د خپل طرف نه دغه شروع کړی دی هغه کمیونټي اویرنس شروع کړی دی او نن مې داسې ولیدل چې لکه د هسپتال عمله هم راغلی وه زمونږ د تورنګزو زنانه هغې هم لکه کور په کور هغه مهم شروع کړی دی خو دې سره یو خبره ده او هغه دا ده چې که حکومت زمونږ ټیمې والا سره یا دغه والا سره د ګاډو څه دغه وي نو زمونږ ریسکیو والا دې دپاره هر وخت چمتو وي تابعدار وي هغې سره مطلب دا دی چې کوم زمونږ فایر ټرکس وي هغې سره خپل عمله وي نو دوایي لکه ورکول د ټیمې یا د ګورنمنټ کار خو مطلب دا دی چې دغه څیز هغې زمونږ محکمې چې کوم دي نو هغې ورته خپل هم دغه ورکړی دی نو په کار دا دی چې لکه هغه کمیونټي اویرنس هم وشي د حکومت د طرف نه د سوشل ورکر د طرف نه خو کېږي هغه زمونږ خپل د کلي سوشل ورکر دي
هغې یې کوي خو د حکومت د طرف نه هم پکار ده چې لکه مطلب دی دغه شانتې په حجرو کې خلک راغونډ کړي او هغه په دې باندې پوهېږي او د دې هغه کم حفاظتي دغه چې کوم دي چې هغه خلکو ته وښوي. د غمازانو په چم راغلم، د غمازانو په چم راغلم، لکه د تورو مچو سیله که سیله پسې شونه، لکه اوریځه په شان خورېږه، لکه اوریځه په شان خورېږه، په ما ورېږه د دیدن تږې دې یمه، لکه اوریځه په شان خورېږه، لکه اوریځه په شان خورېږه، زه جل وهلې په غرمو جون تېرومه، زما وجود په زړېدو شو، پردي وطن د بل مې یاره که یاد نه کړې پوښتنه، زما وجود په زړېدو شو، چې ستا درنې خبرې ستا په زړګي وړمه. سري جانه دا هم تا ته مسافرې کې مې زړه تنګ شو، یو مسافر یم بل مې یاره که یاد کړې پوښتنه، او مسافرې کې مې زړه تنګ شو، په نیمه شپه کار له ورځم په شپه راځمه، زما یاران د تل آباد وي، چې دوی آباد وي ما بنا کنه خرابه وینه، زما یاران د تل آباد وي، او چې دوی آباد وي زه په دوی خوشحاله یمه، او زما یاران د تل آباد وي، لاس په دعا مجيب الله ته کړي سوالونه. ډېر خیال مجیبه داسې په ړومبي کې د محفل که که نه چې ما سره خو خدای شته که دا الفاظ وي چې زه څنګه ستا هغه شکریا سو خبره نشته خو چې څنګه بس ما داسې وګڼل چې ما سره خوا کې خیال محمد ناست دی او ډېر زاړه وختونه یې راته را یاد کړل، ډېر ښه مجیب یار، ډېر زبردست مجیب نه به وینا نوره مو ورو، دا خو بس هغه ابتدا وه او څه خو ما خو دا کار تا ته در سپارلی دی مجیبه، ځکه چې ملګري راغلي او که تاسو دا کوم چې دي او دا هم را سره شامل کړلو نو زه به بس صرف یو قطعه ووایم
او دا درمان صاحب په دې قطعه باندې به تاسو له دعوت درکړم چې مقام د چغو دی خو غلی یم همدرد صاحب مقام د چغو دی خو غلی یم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم ما له د سپو غلی کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ګورم او مجیب له راځمه چې هغه د ملګرو کمنټسونه شامل کړي مننه شاهکار جانه مونږه زمونږ مشر زمونږ د تحریک بانیانو کې شمشاد صابر صاحب هغې وایي چې سلامونه نو وعلیکم السلام کاکا جي الله دې روغ کړه انشاءالله العزیز موسم ښه کېدو والا دی تاسو هم راغواړو لطیف خان وایي لطیف صدیق پړانګار د حجرې ټول قدرمنو مشرانو ته نیکې هیلې او احترامات ډېره مننه خوشحاله او سرور بیا دغه وایي شمشاد صابر صاحب چې ډېر ښه زبردست حسین زمونږ ایجاد رور هغه وایي چې شاهکار او مجیب خان سلامونه یارانو ساګر جان ته څه لیکلي ساګر جان بهرحال د ساګر متعلق چې تاسو کومه خبره کړې ده انشاءالله ورځي د هغې د خوراکۍ څلوېښتي بس راتلو والا ده او داسې خبر شوي یم چې ویره د څلوېښتۍ نه بعد به ورځم ما سره خو خپله نه میلاو شوی خو ابرار سره میلاو شوی شاداب خان شاداب وی ټول ته سلامونه وعلیکم السلام عارف جان تورنګدی وی زبردست نو خوشحاله اوسئ دغه شان شاداب خان وی شاداب واجي در بشم بې تاله چې مې ستا لار لیدلې ده در بشم تاله چې مې ستا لار لیدلې ده مینې له همدامې ده ما دا لار لیدلې ده ډېر ښه یار زبردست ورپسې بیا دغه وی ګلزار افریدي السلام علیکم ټولو درنو قدرمنو په پښتانه مینه سلامونه وعلیکم السلام تل خوشحاله اوسئ او دغه شانتې شاداب خان بیا لیکلي دي چې سلامونه دا حقیقت دی نو اوس په دې خو دې نه پوهېږي چې څه حقیقت دی خو بهرحال ټیک پوی ښه جي ښه دغه یادي حمزه شینواري وایي چې سلامونه وعلیکم السلام حمزه شینواري وایي د حجرې ملګرو زنده باد ته هم را سره زنده باد الله دې خوشحاله ساته ظفر خان ظفر وایي واه ځمکه زما د زمیندار خو دې خبره وکړي ډېر ښه یار مننه خوشحاله اوسئ الیاس جان وایي الیاس د کراچۍ نه ګډون کوم ټولو درنو ملګرو ته سلامونه او احترامات خوشحاله اوسئ ورور الله دې خوشحاله کړو د کراچۍ حالات د دې نه دې خبر نه کړو چې دا څنګه دي نن سبا د سیلابونو یا دغه څه حساب کتاب حمزه شینواري وایي ژوند مینه او احترام ډېره مننه بیا حمزه شینواري وایي چې واه ډېر ښایسته 400 اپډیټ ای وایي چې مجیب زنده باد خوشحاله اوسئ ورور حمزه شینواري ستا د خولې خبره او بیا دومره له خوږو ډکه دا چېرته په لار کې رهبر به دې راکړې ده ښکلی یار ډېر زبردست مهرباني ولسي ادب وایي مجیب لاله ته په دولاسي سلام په دومره زبردست ټپو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ورور حمزه شینواري بیا وایي خبر د نشته بهرحال دغه ماته نه شو کېږي او اویس خان وایي هره ټپه وختو مننه اویس جانه دا خو زما خلک د شاکر ستاسو اخورایي دی که نه خوشحاله اوسئ او چې اسلام آباد کې د پېښور کې حمید حلیم صاحب مونږ ګوري حمید حلیم صاحب ولې نن رانغلې دا خو دې نن راسره داسې عجیبه کار وکړو او هغه بل عظمت علي تراب صاحب هم نه راغلی دا ولې کلي کې که نه په ډیوټۍ او دا خبره ده د حجري پروګرام داسې چې د دې بلنې نه وي دا خو زمونږ د حجري پروګرام دی به دغه ښه لکه د دې مونږ دغه نه کوو دا بلنې لکه ورکوو نه او بل زمونږ چې کوم لکه پروګرامونه غټ پروګرامونه د کلي په سطح یا مطلب د اخترونو یا د 14 اګست دغه شان د ربیع الاول حوالې سره چې کوم پروګرام نه آی کې بیا موږ بلنه ورکوو نور خو د حجري پروګرام دی بدیله خو لکه مطلب یې ملګري په خپله راځي ننګیال پښتون وایي سلامونه وعلیکم السلام
مجیب خان ټولو ملګرو ته احترامات او ستړي مه شي. الله مو ښاد او آباد لره. امین. سره ستاسو خوشحاله اوسئ. زه دا نور به بیا ورپسې دوه درې ده. او مجیب په دغه شعرونو کې یو شعر وی په ما باندې ډېر خو لګېده، او دا د کم شاعر چې دی نو هغه شاعر د مونږ سره ناسته کمال ډېر زیات خوښ دی، نو هغه شعرونه کمال ته ډالۍ کومه او ورکوم به پرې بلنه شهزاد همدرد ته چې ناست یم او ګونه مې انتظار بدله کړې ده. ناست یم او ګونه مې انتظار بدله کړې ده، هغه لاره څارمه چې یار بدله کړې ده. ناست یم او ګونه مې انتظار بدله کړې ده، هغه لاره څارمه چې یار بدله کړې ده. او ابراره یا خو پرون ته نه وې نو ځکه دومره ښکلې وه، یا خو پرون ته نه وې نو ځکه دونه ښکلې وه، یا خو نن سپوږمۍ پروردګار بدله کړې ده. یا خو پرون ته نه وې نو ځکه دومره ښکلې وه، یا خو نن سپوږمۍ پروردګار بدله کړې ده. او مجیبه دا شعر خو خصوصا تا ته ډالۍ چې ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه، ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه، دا چېرته په لاره کې ریبار بدله کړې ده. ستا د خولې خبره او بیا دومره د خوږو ډکه، دا چېرته په لاره کې ریبار بدله کړې ده. او دا شعر خصوصا کمال ته ډالۍ چې مونږه یو ساتو د نظریې په تقدس یقین، مونږ یو چې ساتو د تقدس په نظریې یقین، خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده. مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین، خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده. او غر ته دا قصه چې بې له غره د ژوند څنګه و، غره دا قصه چې بې له غره د ژوند څنګه و، تا بدله کړې ستا رازدار بدله کړې ده. زمونږ ډېر ګران رور ابرار غر، یقینا چې د هغوی شاعري او نامه د چا نه پټه نه ده. د هغوی په شعرونو باندې راځم خپل ګران رور شهزاد همدرد صاحب له، چې هغوی را سره هغه د زمونږ د ملګري خبره د خپل هنر غمي وشیندي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو ټولو مارګرو ته ستړي مه شئ او السلام علیکم. او د حجرې مارګرو ته هم د تیر پروګرام کې خو مې کتاب هم کتلی په ربیع الاول رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په میلاد په پیدا وخت او خو به داسې د بده مرغه په مانځه ولاړو مه شاهکاره چې مونږ مې وکړه مشر ورور مې راته وایي دې ګاډي کې کښېنه، روندار مې لږه بیماره و نو هغه هسپتال ته، نو بس د خدای د بندې ارادې یو نی. نو شاکر جانه پروګرام خو ډېر مزیدار دی، ملګري ته خوند ملي. او زه به څه ووایم خو دونه قدر کار دی چې ړومبی به د الله پاک په حمد یو شعر ووایم چې د انسان په قلم جوړ دی ټول علم ورته پسخیږي. د انسان په قلم جوړ دی ټول علم ورته پسخیږي، خدای ستا د قلم جوړ به د چا څنګه نه خوښیږي. او چونکې خدای پسې دویمه مرتبه د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ده، هغه ته به یو خپل دوه شعرونه ډالۍ کړم چې که تیر شوي په بازار د محمد وي صلی الله علیه وسلم، که تیر شوي په بازار د محمد وي نو خامخا به خریدار د محمد وي. او زلیخه به په یوسف کله شیدا وه که لیدلې رخسار د محمد وي صلی الله علیه وسلم. شاکر جانه دې وطن باندې لږ داسې حوادث هم راغلي دي، د بونیر دغه سیلاب تیر شو او ډېر لوی امتحان و. وختي یو ماشوم راغی او غالبا د هندو برادرۍ نه او هغه بونیر کې مفتي صاحب له څه ډوډۍ کړې وه دعوت، چې یاره د تا نه ډېر متاثر یم. هغه ماشوم ډېر وایرل شو
حالان کې هندو او ته وی چې مفتی صاحب تا خدمت ډیر کو د تا نه ډیر زیات متاثر یم نو ما تعالی دا ډالې کړې ده ناغیم ډیر عقیدت سره هغه قبول کړه او ډیر د لاسوا پښتنو دا خبره ډیره زیاته خوښه کړه چیرې یو داسې ماشوم چې هغه د پښتنو د برادرۍ سره هغه د اوسېدو هغه تعلق خو ساتي خو هغه د عقیدې هغه نو او بیا هم دونه چې کم دی نه مبارک کار وکړو نو هغه ډیره زیاته د پښتنو هغه کلتور خوښه کړه نو د بونیر د سیلاب یو دوه شی رایات شو دی بونیریانو پسې که نه چې دا ډېر خواږه او ساده باده خلک دی وی بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې زه دلته یو هندو له تعویذونو له راتلم بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې زه دلته یو هندو له تعویذونو له راتلم او یاری داسې عادت وي هغه پورې جومات نه دی بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې زه دلته یو هندو له تعویذونو له راتلم او یاری داسې عادت وي هغه پورې جومات نه دی د کلي نه به دلته کې مونځونو له راتلم نو یاری داسې عادت وي هغه پورې جومات نه دی د کلي نه به دلته کې مونځونو له راتلم ستاسو دا پروګرام ډېر مزهناک دی او ډېر ښایسته دی خو یو څیز به راته څه وښیم که په دې هم لږ کار وکړو کار پې کېږي مو نو اصل کې چې یو کلام کې یو حد شعر وي که د ګران بابا وي که د شاهکار وي که د بل شي که د هر شي او هغې کې یو لوی مقصد پروت وي یوه لوی خبره پرته وي او که رومانس وي که هغې تصوف هر سي نو د هغه شعر لږه تشریم پکار وي د هغې وجه دا ده چې دا محفل عوامو موري د هغوی ته چې لږه تشریح وشي نو د هغوی ذوق هم پیدا شي د هغوی شوق هم پیدا شي لکه د مفتی شفیع صاحب لیکلي دي چې دا ګناه نه دی دا ډېر بېکاره څیز دی خو بعضې وخت کې دا د انسان دپاره ډېر د کار څیز وګرځي ځکه کوم سړی چې توبه وباسي نو ده به ګناه کړي دی په ګناه پښیمانه شي او عموما چې سړی توبه وباسي نو مجیبه دا سړی د ګناه نه هغه دا ګناه ښه شی نه دی هغه د ګناه و دا هغه انسان دی وشوتې خامخا کېږي هغه وایي سړی چې ملامته کېږي دا په ګناه ملا نو صاحب شاه صابر صاحب وایي د دې خبرې وضاحت کړي وی د کتاب د مسلې نه د ژوندون د فلسفې نه د کتاب د مسلې نه د ژوندون د فلسفې نه او د منطق د ژوندون د تجربې نه د کتاب د مسلې نه د منطق د فلسفې نه او د یو څیز پکې بل وایي چې د هغې د تجربې نه ما یوه خبره زده کړه په یوه خبره پوه شوم چې ګناه هم د کار څیز نو دا ګناه خو څیز نه دی خو چې یو سړي نه وشي که نه دی چې ملامته کېږي او خدای له ورځي نو دی اکثر په ګناه ورځي نو ما یوه خبره زده کړه په یوه خبره پوه شوم چې ګناه هم د کار څیز دی یا شاهکار جانه دا شیطان سره چې کله الله پاک مکالمه وکړه چېرې تا آدم ته سپک وکتل علیه السلام حالان کې دا خاوره وه ته اور وې اور ښه نه دی خاوره ښه ده نو الله پاک بیا راوشړه مردود یې کړه نو هغه شیطان ورته وی چې زه ټیک ته خو زما یو سوال ومنه سوال دا دی چې ما له مهلت راکړه چې زما مرګ نی شر در ودې پورې زما مرګ نی خدای دا سوال قبول کړي دی نو علما یو مسله ثابتوي چې سوال د کافر سړي قبلیږي دنیا کې ځکه شیطان هغه د خدای د ذات نه ملتغه شو منکر خو نو د خدای د حکم نه منکر شو خدای سوال ومنه نو اشرف مفتون صاحب وایي ادم چې د پانی رب ابلیس تیلا پانی کا اشرف مفتون صاحب وایي ادم چې د پانی رب ابلیس تیلا پانی کا نو مستی لیونې مینه ګناهونه خو به وي چې شیطان دې راته سپړ دی پرېښو آدم علیه السلام رحمت و هغه دې رانه واغېسته
نو ادم چې د پانی رب ابلیس ته لا پانی کو نو مستی لیونې مینه ګناهونه خو به وي. نو که داسې پروګرام کې یو دوه درې شعره داسې ویلي کېږي نو زه وایم چې دا که موام دا پروګرام ګوري نور به هم په شوق ګوري او د هغوی به یو خوند هم پیدا شي د دغه سره. او باقي د بونیر کې یو ماشوم هغه ځان له پاتې شوی دی د کور ټول نو خلک یې مړه دي. هغه ډېر وایرل هم شو او هغه د بونیریانو ډېره مینه هم ورکړه. بونیریان ټولو پښتنو ورکړه د موږ هم بچی دی خدای دی چې څنګه دته احساس نه کېږي الله دې هغسې تربیت وکړي. نو د اقبال صاحب یو څو شعره رایاد شو خو یو شعر به پکې هغه ماشوم ته مخاطب کومه چې نیولې چې دا ما درته جولۍ وه زورورې مور ته وایي نیولې چې دا ما درته جولۍ وه زورورې زما در سره مینه په راستۍ وه زورورې او یا مورې نو تا ما ته انتظار کولی نه شو. د غازان ماشوم وایي چې یا مورې نو تا ما ته انتظار کولی نه شو ستا داسې په جنت پسې جبې وه زورورې یا مورې نو تا ما ته انتظار کولی نه شو ستا داسې په جنت پسې جبې وه زورورې او زه تلې به خو چې تلې نو داسې لاړې چې بس لاړې زه تلې به خو چې تلې نو داسې لاړې چې بس لاړې په تا خو مې اباده دنیاګۍ وه زورورې او یا مورې ما بېګا در پسې ټوله شپه ژړلې یا مورې ما بېګا در پسې ټوله شپه ژړلې ګوا را باندې ستوري او سپوږمۍ وه زورورې او تا څه ویل چې زه مرم هغه اقبال بچی مې څه شو تا څه وی چې زه مرم هغه اقبال بچی مې څه شو خو ما ته مسله د نوکرۍ وه زورورې نو اقبال صاحب نوکر و خدای دې وبخښي او نو خو ما ته مسله د نوکرۍ وه زورورې او د مفتون صاحب هغه کلام رایاد شو چې مینه وي ښایست وي شرابونه خو به وي د فکر اندېښنې د زړه دردونه خو به وي او حساس انسان د پاره د دوزخ غوندې ماحول کې زخمونه زخمتونه تکلیفونه خو به وي او یقین او اعتماد چې یو تر بله سره پاسي شکونه سوګندونه قسمونه خو به وي او خاوند که د سرو سپینو مالک د تاج او تخت وي نو تسکین چې ژوند کې نه وي وسواسونه خو به وي او ادم چې د پانی رب ابلیس ته لا پانی کړو ادم چې د پانی رب ابلیس ته لا پانی کړو مستی لیونې مینه ګناهونه خو به وي تر کومې چې ظالم جاهل جابر د ملک حاکم وي تر کومې چې ظالم جاهل جابر د ملک حاکم وي نو ظلمونه لوږې تندې فسادونه خو به وي او دغه شعر به پکې بیا ووایم ادم چې د پانی رب ابلیس ته لا پانی کو مستی لیونې مینه ګناهونه خو به وي او شاهکاره یو دوه شعر خپل رایاد شو وی دومره بې ننګه او بې مینې نه وم دومره بې لوظ او بې مینې نه وم چې ستا د مینې مې انکار کوه او واده دې هر ځای ماته کړې نه وه په تا به کوم سړي اعتبار کوه. ډېره مننه جي ډېر خیال شهزاد بی الله دې راته ژوندی لره ډېرې ښکلې ښکلې معلوماتي خبرې مې تاسو نه واورېدې تاسو د بونیر ذکر وکړو نو ما ته هم څو شعرونه خپل د بونیر په حوالې سره رایاد کړل شته ورته جي عارف بی چې قیامت لحظه دې ځان نه څنګه کړمه هیره زخمی زخمی با جوړو پر هر بونیره او تاله ترغه نیمګړې نیمخوا یا زندګۍ کړې دا څنګه تندرونه و چې روک یې ځوانۍ کړې ګلونه یتیمان یې کړل او کونډې یې غوټۍ کړې ویجاړ یې ګودرونه کړل او روان یې بلۍ کړې
د غرونو ښکلاګانې یې ویر ویر سلګۍ سلګۍ کړې، د اوښکو بارانونه یې اوږدې اوږدې جړۍ کړې. لاسونه مې نور رپي ګنې ټکي دي بې شمېره، او زخمي زخمي باجوړ او پرخر پرخر بونیره. د دې دریاب په غاړه کې یو کلی اوس نشته، یو ستړی مسافر دلته راغلی اوس نشته، یو ګل دلته جانان له چا کرلی اوس نشته، دې د غر په دې لمنه کې یو ښکلی اوس نشته، یو ګل دلته جانان له چا کرلی اوس نشته، د غر په دې لمنه کې یو ښکلی اوس نشته، یو پلار دلته لامبو وهله تللی اوس نشته، یو زوی یې د چنار سر ته ختلی اوس نشته، شهکار یو ماشومه وچه پوکړه راګیره، زخمي زخمي باجوړ او پرخر پرخر بونیره. د دې نه مخکې چې عارف بی کلام ووایي تاسو به کمنټسونه شامل کړئ ځکه چې چیز کی نو څنګه دې خوښه ده یو څو کسان شامل کړه. صحیح ده جی. ننګیال پښتونوي په ژوند مبارکت شه. امین سره ستاسو ورور ډېره مننه. حمید حلیم وایي مخ خرابېږي مجیبه ډېره مننه خوشحاله اوسئ. حمید صاحب موږ خو تاسو نه تپوس وکړو چې په ډیوټي یې او که نه ننګیال پښتون وایي و قربان مو شم ډېر ښه رورجانه خوشحاله اوسئ ورور ډېره مننه. او ننګیال پښتون بیا وایي ماشاءالله خدای مو کامیاب لره. امین سره ستاسو ورورې. بختیار حمید لالاوي ملګرو زما په پیغام عمل وکړئ. نو ملګري خو پیو کې البته واکداران چې کوم دي نو هغوی له پکار دي چې هغوی پې عمل وکړي. ننګیال پښتون ډېره مننه ستاسو چې موږ ته ښکلي شعرونه وایئ. نو ورورې دا پروګرام او دا اجرا د دې لپاره ده چې لکه مطلب دا دی موږ تاسو وورو او تاسو موږ واورئ، تاسو زموږ له دغه نه خوند واخلئ او تاسو چې موږ ته کوم رالیږئ د هغې نه موږ مزه واخلو. سید جان موږ ګوري ارشد جانه سید جان موږ ګوري. سید جان چېرته یې یاره ته خو بیخي بس ورو کې زه چې هر ځای کې الله دې خوشحاله ساته. دیوه احمدزی موږ ته مینه رالیږلې او سلام یې هم کوي. نو وعلیکم السلام. او عرفان بنګش السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور ښه یې؟ واه واه ډېر ښه انتخاب یاره. عرفان بنګش وایي. الیاس جان وایي مجیب ورور بس نارمل دی باران او طوفان تیر شو بس د رزق ګټلو چکر دی. الله مو د اشنغر دا حجره آباده لره. زه شکر دی چې مطلب دا موسم نارمل شوی دی او الله مو په رزق کې برکت واچوه او د اشنغر حجره سره ستاسو له الله پاک آباده لري. عرفان بنګش وایي زبردست. ډېره مننه. بیا عرفان بنګش وایي ماشاءالله. عرفان بنګش بیا موږ ته مینه رالیږه. مامون رشید باچا موږ ګوري. باچا صاحب څنګه چل دی بیخي ګورې دمپه دی. او ما د هغې ورځې خندا پرېښې ده. تلاوت محبت وی سلامونه سلامونه. وعلیکم السلام. عبدالرقیب وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مشرانو ته سلامونه نیک هیلې ترامات. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام. سید جان وی سلامونه قبول کړئ. ملګرو څنګه یې؟ موږ لاس په نکریزو د سره کړي که زما په وینو بېګا مې خوب کې هم په دې ورسره جنګ کړی دی او د جون سفرو چې پیکه پیکه کېدو صحیح ده دغې ناستازو مې د زړه په کور کې ونګ کړی دی. ډېر ښه سید جانه. تلاوت محبت مې ډېر زبردست انتخاب مو کړی درنو. خوشحاله اوسئ ورور او موږ په دې خوشحالېږو چې لکه ستاسو لکه خوښ شي. عرفان خان وی ډاکټر اسرار اتل په شعر کې املایي ستونزه ډېره ده. یاره ګلابه ما خو خپله د اسرار اتل صاحب کتاب نه دی کتلی او دغه شانتې مو دلته کې زموږ دې پروګرامونه راغلي دي اورېدلې مو دي په دې باندې به شاهکار خبره وکړي. نور کمنټسونه شته؟ داسې ده ګلابه چې د اسرار اتل خو زمونږ ډېر ښه ورور دی او دویمه خبره دا ده چې د املا چې کله نوې شوې ده زما د اندازې مطابق
خدای مې نه غلطوي خو دونه وخت یې نه کېږي یا 14 کاله کېږي یا 15 کاله کېږي. مونږ خپله زمونږ شاعري داسې ده، د مجیب شاعري به هم داسې وي، د اول خان رسوا صاحب شاعري داسې ده چې ټوله په زړه املا کې شوې ده. نو که اوس مونږ کتاب چاپو نو هغې ته ناست یو هغه نوې املا ته راړو، نو که تاسو له دغه املا خبره کوئ چې یاره غلطه ده، نو چا چې نن نه 15-14 کاله مخکې او د جدید املا نه مخکې کومه شاعري کړي تر صاحب شاه صابره پورې هغه ټوله په زړه املا کې د هغې ته غلطه نه شي ویلی، هغه په خپل ځای باندې صحیح وه. اوس پکې یګانې 4-5 راغلي دي، چاله به کمسی وباسي او چاله به څه کوي چاله به څه کوي، نو موږ په خپله په ډېرو څیزونو باندې نه پوهېږو. خو لکه غلطه ورته نه شو ویلی، اتل صاحب یو ډېر زبردست او پوه انسان دی، یو ډېر ښه شاعر دی، زه په خپله د هغه پی نه یم. نو که دغه املا ته تاسو وایې نو دغه املا غلطه نه شي کېدی. او باقي خو څنګه چې مجیب وې مونږ یې شاعري اورېدلې ده، کتلې هم ده، داسې څه مسلې پکې نشته. ټول زمونږ وروڼه دي، الله دې راته ژوندي لري. او ما یې د زل په د لمبو په سوري خوب کړی دی، ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی. ما د هغې سنګلې نیسي د کوڅې مې شړې، یاد که په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی. او د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته، مونږ خو د لږو توندو غېږ کې مینتوب کړی دی. او د کور او ګوره یې بغیر نور څه لیدلي نه دي، زمونږ د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی. دې پسې مه ځئ چې د مخ کاسه مې ډکه ښکاري، یارانو دا مې د احساس زخم پاړسوب کړی دی. او ستا د ښایست عمره به کم نو خو څه وکړمه، فطرت د ګل د عمر ورکړه کې شومتوب کړی دی. او ډېر ښه شعرونه دي. ما د هغې سنګلې نیسي د کوڅې مې شړې، یاد که په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی. او د دې مقطع ما نه هېرېږي د محمد سید صاحب په دې شعرونو باندې عرب بیله راځمه، ډېر وخت شو. او زما په خپله باندې دا خواهشي چې زه کوم زمونږ ما خو ته وي سینیر ملګری نه دی، وایي زمونږ ډېر باذوقه ملګري مونږ ته ډېر ګراني، نو هغه مونږ له ټولو نه وروستو کوو. او په هر حال عارف بھائی به راسره دوه کلامونه چې په ژوند باندې ژوندي وي نو بلها خبرې وکړي، په ژوند باندې ژوندي وي نو بلها خبرې وکړي، او چې مړ شي دیره کې پې مولا خبرې وکړي. او که ښه او که نه و خو په بدو کې یادېږي، که ښه او که نه و خو په بدو کې یادېږي، ناترسه زمانه کې پرې دنیا خبرې وکړي. منم چې په محفل کې د مخامخ سترګو بازي وي، منم چې په محفل کې د مخامخ سترګو بازي وي، چې مړ شي ورپسې څومره په شا خبرې وکړي. او چې تیره په دنیا کې د دروغو زندگی کړي، چې تیره په دنیا کې د دروغو زندگی کړي، د خط کې ملایکو ته صفا خبرې وکړي. او زه اوس هم کله کله چې د پلار قبر له لاړ شم، زه اوس هم کله کله چې د پلار قبر له لاړ شم، زړه کې په زړه کې وایم کاشه چې اوس رسوا خبرې وکړي. او توبې چې مې له خولې نه ګناهونو راویستلې، توبې چې مې له خولې نه ګناهونو راویستلې، اصرار به یو وروځه دلته رښتیا خبرې وکړي. ما خو په سترګو کې د یو بل خواله نه یو تللی، ما خو ابرار ته ډېر سترګو کې داسې څو ویره ووې، خو ابراره که غزل را پسې وی نو ربۍ د سره ویلی شمه، مه کوه ګورې. د څلور شعره را سره ووایه، زه به راپسې ربۍ به نه جي ربۍ به ورسره زه وکړمه او ته به راپسې 2 شعره ووایې بس. غزل ځان ته را یاد کړه زما دې ربۍ کې که نه څنګه مجیبه که ستا خوښه یې علي
زه به سره روبۍ وکړم او ته به راسره غزل وکړې یاره. مانه د زړه دا صبرولو وظیفه دې وکړي، خیر دې څو ورځې مې د هیر کی تجربه دې وکړي، بیا دې زړې کوڅې د نوي جانانو سارخو اول زما دا ارمانونو جنازه دې وکړي، د نورو زړونو ماتېدونه د توبه وباسي، د خپلو کړو ګناهونو کفاره دې وکړي، د زړه د کور که د کعبې سره تشبیه کوي نو را دې شي خپل ټول توافونه دوباره دې وکړي، د زړه د کور که د کعبې سره تشبیه کوي نو را دې شي خپل ټول توافونه دوباره دې وکړي، د ژوند په لار که را سره یو قدم نه اخلي خو د تبلیغیانو په شان کلکه اراده دې وکړي، د ژوند په لار که را سره یو قدم نه اخلي خو د تبلیغیانو په شان کلکه اراده دې وکړي، هغه دې ماله سزاګانو کې سزا خوښه کړي، زه به دا نه وایم چې لږه ګزاره دې وکړي، هغه دې ماله سزاګانو کې سزا خوښه کړي، زه به دا نه وایم چې لږه ګزاره دې وکړي، چاته یې وي زما به سود پیدار شد وشي خو هر څوک چې وي خو دې بیدیا کې یو ټپه دې وکړي. ستا په اوږدو وادو چې امیدونه تړم، ستا په اوږدو وادو چې امیدونه تړم، د ګل په پاڼو به د شونډو پر هرونه تړم، ستا په اوږدو وادو چې امیدونه تړم، واده چې وکړې لیونی نو بیا یې مه ماتوه، واده چې وکړې لیونی نو بیا یې مه ماتوه، زه ستا په سر د خپل رقیب سره شرطونه تړم، زه ستا په سر د خپل رقیب سره شرطونه تړم، د ګل په پاڼو او بد شونډو پر هرونه تړم، ستا په
اوږدو وادو چې امیدونه تړم زما کتاب کې د نفرت هړونه منشته دی زما کتاب کې د نفرت هړونه منشته دی زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم د ګل په پاڼو او بد شونډو پر هرونه تړم تا په اوږدو وادو چې امیدونه تړم د لوبټې پسکې غاښ کې ونیولو ویلې د لوبټې پسکې غاښ کې ونیولو ویلې گلشن ته ځو خو په کم څو بد لاسونه تړم گلشن ته ځو خو په کم څو بد لاسونه تړم د ګل په پاڼو او بد شونډو پر هرونه تړم تا په اوږدو وادو چې امیدونه تړم د اخري پکې څنګه دی ستا محبت میں پسینہ کې غورځنګونه وهي ستا محبت میں پسینہ کې غورځنګونه وهي دی اباسینا تب تر سو پورې بندونه تړم دی اباسینا تب تر سو پورې بندونه تړم د ګل په پاڼو او بد شونډو پر هرونه تړم تا په اوږدو وادو چې امیدونه تړم دا چې دا څوک کوی مال نه راځي که نه نو بس هغوی کې چلي مجیبه ملګري یار مننه شاهکار صاحب تلاوت محبت سے بیا وی یو اخري ګناه کوم نو بس توبه کوم د سترګو تندم سړوم نو بس توبه کوم هغه د ګل د اننګو د خمارونو په اور خپل ارمانونه سوځوم نو بس توبه کوم ډیره مننه تلاوت محبت صاحب بیت مو بلا ښایسته رنګ لري خوشحاله اوسئ نور پرمختګونه درته غواړم وروره ډیره مننه خوشحاله اوسئ مشال خان داوزي سلام وعلیکم السلام مشال خان داوزي وی واه واه او ډیر ښه شعر دی واه خوشحاله اوسئ ورور ډیره مهرباني دغه شان مشال خان داوزي درې څلور نورم کړي معصوم وی زه په مستۍ سور کافر ته په هوس سپین مولا ما ته په فتوا عذاب تا ته په دوکه ثواب ډیر خیال ډیره مننه مشال خان داوزي وی بېغمه نه خبره د ثواب او د ګناه خو بیا هم په زړه سپینه یې معصومه یې صفا یې ډیر خیال ډیره مننه یو بل شعر هم رالیږلی بیا یې جوړ کړلو بالښت د تورو زلفو لا مې ایښې پرې سر نو چې وده شم ډیر ښه مشال خان معصوم خان معصوم وایي که ته یې ولولې پوره ورته حیرانه به شي دا پوره زړه خانه خراب مې ستا په نوم لیکلی واه یار ډېر ښه مشال خان داوزي وایي های های قربان انتظار احمد هیر ډریسر چې کوم دی هغه وایي سلامونه ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام او انتظار خو دومره را باندې کوي چې لکه د اندازې نه سیوا مشال خان داوزي وایي قربان
د لسترګو د چا د سترګو الله دې خوشحاله ساته چرته کیا دی سید ظاهر علی شاه وایي سلامونه وعلیکم السلام. او بیا سید ظاهر علی شاه وایي بالکل ما هم غوښته چې دا خبره واضح شي ژوندي راته اوسي. ما په خیال دا تاسو چې کوم د ډاکټر اسرار اتل صاحب په دغه کې حق کې کومه خبره وکړه په املا باندې حق یادوي. خوشحاله اوسئ ورور. زه شکر چې تاسو ته دا خبره واضحه شوه. هارون هیواد ورور مونږ ګوري او چې بابا یې پته نه لګي د بابا یې پته نه لګي بیخي بس غیب دی. او سید ظاهر علی شاه وایي ډېر محترم استاد یقین وکړی چې تنده مې ماته شوه ستاسو ته سترګې په لار یم الله مو راته همیشه سلامت لره امین. تاسو یادوئ. خوشحاله اوسئ ورور. ډېره مننه. بریال یوسفزي وایي ډېر ښه او وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. او انتظار احمد بیا وایي سلامونه ټولو ملګرو ته. وعلیکم السلام. او بریال یوسفزي وایي ماشاءالله تاسو ته مې ډېره مینه او سلام. وعلیکم السلام. او بلکې زمونږ عارف ماما هم لاس تاسو ته اوچتوي د هغوی د طرف نه هم دغه وعلیکم السلام قبول کړئ. بریال یوسفزي وایي زما بلنه خو واخلئ مهرباني به مو وي مینه او مننه. نو دغه خو دغه زه ورته وایم چې لکه مطلب بلنه په څه باندې واخلو. لکه تاسو پیج یادوئ نو که پیج یادوئ نو زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک په نوم باندې دا پیج دی او د هغې نه موږ هر وخت تاسو ته مخاطب یو. زمونږ کوم غټ پروګرامونه هغه هم د دې نه موږ لکه شیر کوو. او که نه مثال کې طور پې دا دغه یادوئ چې لکه مثال کې طور پې ما تاسو ته دا دغه کړي دي کمنټس کړي دي نو دغه موږ ستاسو کمنټس شامل کړو. ادبي کاروان سلام ملګرو. وعلیکم السلام. او بیا ادبي کاروان ماشاءالله ډېر ښکلې شاعري کوي. الله پاک دې همیشه خوشحاله او آباد لره. سره ستاسو ډېره مننه. ادبي کاروان درې څلور دغه نور هم کړي دي. خوشحاله اوسئ ورور. عدنان سالار وایي سلام د حجرې ملګرو. وعلیکم السلام. او عدنان سالار بیا وایي زه له خدایه بل څوک منم نه ګنې په سر مې لاسونه ډېر دي. ډېر ښه. ډاګې سوشل میډیا وایي چې پالو مای پیج. نو ورور داسې چل دی چې ستاسو پیج خو موږ پالو کړو خو دا موږ چې دا کوم پیج نه لګیا یو نو ډومبې ته دا پالو کړه او تاسو یې پالې کړه. ښه د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک دا پیج ډومبې تاسو پالو کړئ. موږ به دا چې څونه ملګري ناست یو ستاسو له ډاګې دا دغه به موږ فالو کړو. عدنان سالار وایي دا خو هغه زموږ د شیخ صاحب شعر شو چې ته ما ته ګورې او زه تا ته ګورم نو چې زه تا ته نه ګورم نو ته به ما ته هغه خبره وه چا ورکړو. دا داسې راوي هغه توره چې په توره شپه توره شنه دن نه ځي نو توره شپه خو توره وي لا نوره توره شي. دا دغه چل دی. عدنان سالار وایي نه په لیونتوب ترېنه څه جوړ کړو فلسفي نه په فلسفه ترېنه څه جوړ کړو لیوني. ډېر ښه دی یار. عدنان سالار موږ ته مینه رالګه. ډېره مننه. اسرار خان ابرار وروره سلامونه. لکه شیخ عرب زبارو کوم ځای کې فدا محمد دومره ښکلی پروګرام توبه توبه په فیسبوک کې سرعام توبه توبه. ډېر ښه مننه. خوشحاله اوسئ. راشد احمد وایي سلامونه نبی ګل آپ توړې او نو خوشحاله اوسئ ورور. ادبزار وایي مینه بل نوم د زندګۍ دی خو څوک نه دي خبر. بالکل دا خبره صحیح ده خو بل شی ورپسې نشته ورور مې دی بله مصره ورپسې نشته هم دغه یوه وسې به. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. او د دې یوې مننه. ادبزار بیا موږ ته مینه. حمزه خان یوسفزي سلامونه. وعلیکم السلام. خوند کوي پګړی د قام د نر په سر. خوند کوي پګړی د قام د نر په سر ډال سینه ولاړ وي د سنګر په سر. ډېر ښه دی. ډېره مننه.
او حمزه خان یوسفزي نور هم شاعري را لېږلې ده خو ورور یې دې ده کې چونکې موږ مطلب دا دی ټول غزل ځکه نشو شاملولی چې بیا ټایم لږ محسوس وي موږ سره که نه حمزه خان یوسفزي وایي ډېر ښه بیتونه دي نو خوشحاله اوسئ مهرباني یو ډېر ستړی کړو زما په خیال ملګري ډېر زیات وو الله مو راته ژوندي لره دا دومره وخت چې موږ له راکړې موږ اوس غمی راځو به بیخي بې بدبختیار لالاله چې لکه مو خاندئ کمال ما ته دغه ځای نه ووایي چې ما ته دې ووایو چې پاڼو والا کچالانو پاڼو والا کمال ما ته کمال تا ته خو خو هغه ښه تا ما سره پاړې کړي دي په انګلیش کې پراډ یادي دوکې ته او دا تا ما سره پاړې کړي دي تا کچالان یوړل ما ته چې پاڼې کړي دي او ځای په ځای وینې پرتې دي ځای په ځای وینې پرتې دي بیا ښکاري ډزې په غاړه کړي دي او دغه بیا پسرلی شو جانان خپل وطن ته راشه ګلونه به کیاڼې کړي دي ګلونه به کیاڼې کړي دي او څوکړه د باران غواړي څوکړه د باران غواړي بیا اوازونه خراړې کړي دي نور نه رایادېږي څوکړه د باران غواړي بیا اوازونه خراړې کړي دي او دغه او د هغې دواړو به سکور شي د هغې دواړو به سکور شي کوم ژوند چې د پیغور شي مینه هغه وي چې ستاړی پې ټکور شي او یو دوه شعره نور دي او ټول عمر او مجیبه دا شاکاره دا زخمونه مه چېړه شاکاره دا زخمونه مه چېړه دا پرخر او دا یادونه مه چېړه او پرېږده چې بلیږي وي او بل دې وي پرېږده چې بلیږي وي او بل دې وي دا لمبې او دا ورونه مه چېړه او پرېږده چې پراته یې په اوربل کې وي پرېږده چې پراته یې په اوربل کې وي دا کمسې او دا ګلونه مه چېړه او پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي ای مطربه دا تارونه مه چېړه او بختیار غور او فکر ورته وکړه د ذکر عبادت وختونه مه چېړه او ټول عمر انسان په یو آلات پاتې کېدی نشي ټول عمر انسان په یو آلات پاتې کېدی نشي که عمر یې شي ډېره خو د مرګه خلاصېدی نشي والسلام او دا نه چې څوک وی با دا نه چې څوک رنګونه عمر بر نه بدلوي دا نه چې څوک رنګونه عمر بر نه بدلوي لاليه خو څوک سترګې دومره زر نه بدلوي دا نه چې څوک رنګونه عمر بر نه بدلوي لاليه خو څوک سترګې دومره زر نه بدلوي دا بعضې نیم زلمې د جینکو په وار پیدا وي دا بعضې نیمه پیغله څوک په نر نه بدلوي دا بعضې نیم زلمې د جینکو په وار پیدا وي او دا بعضې نیمه پیغله څوک په نر نه بدلوي او قربان شم محبته د صبرناکو خلکو کار دی قربان شم محبت د صبرناکو خلکو کار دی وړه وړه خبره څوک په شر نه بدلوي که خوښ را سره نه وي په سفر صفا دی وایي خو لارې د په چلو په هنر نه بدلوي بیا مونږ ته د انور مخو د یارۍ ضرورت څه دی زمونږ د ژوند تیارې چې په سحر نه بدلوي د یار جنتي حسن او زمونږ د خوارو مینه د یار جنتي حسن او زمونږ د خوارو مینه محل څوک محل خو څوک د خاورو په کنډر نه بدلوي اسماره وخت بدل شو سبلخا خلق بدل شو تقدیر زما رخې رخې صادر نه بدلوي راځو به موږ سره درې ملګري پاتې دي او عرب به له به بیا راځو
بیا به د مجیب نه ترنم اورو او بیا به اختتام په شهزاد بی باندې کوو. ساډوبې هر ارمان و او زندان غوندې ژوندون و. ساډوبې هر ارمان و او زندان غوندې ژوندون و. وحشت پې د مرګ خور و او خیران غوندې ژوندون و. غوښتنه مې د مینې زړه مینه غوښتله مې زړه مینه خو غربت ورته دیوال شو. غوښتله مې زړه مینه خو غربت ورته دیوال شو. د عیش او د نیستۍ منځ کې اویزانه غوندې ژوندون و. کنګال و د دولت نه خو د مور په دعا رنګ و. کنګال و د دولت نه خو د مور په دعا رنګ و. د دې سړي غربت کې هم د خان غوندې ژوندون و. تر مرګه دې کافره کلمه کې نصیب نه و. تر مرګه دې کافره کلمه کې نصیب نه و. ګنې نو نور دې ټول د مسلمان غوندې ژوندون و. او د چا په انتظار کې چې په بهار پوه شوی نه وم. د چا په انتظار کې په بهار پوه شوی نه وم. مدام به دوړېدمه د خزان غوندې ژوندون و. مدام به دوړېدمه د خزان غوندې ژوندون و. پوه نه شوم ګنې ډېره حصه تېره شوه د عمر. پوه نه شوم ګنې ډېره حصه تېره شوه د عمر. چې ګران غوندې ژوندون که آسان غوندې ژوندون و. او خپل ژوند دې څو لفظونو کې راټول نه کړو رشیده. خپل ژوند دې څو لفظونو کې راټول نه که رشیده. ستا بس دغه یو څو ټکي داستان غوندې ژوندون و. ډېر زبردست صریب بی د هغوی انتخاب یقینا چې ډېر زړه پور انتخاب وي. نه یې اروا مړه شي نه پکې ایمان پاتې شي. نه یې اروا مړه شي نه پکې ایمان پاتې شي. د بعضې خلکو ته خو سم سړی حیران پاتې شي. نن سبا زه ډېرې رښتیا خبرې کوم. نن سبا زه ډېرې رښتیا خبرې کوم. یقین مې نه راځي چې ما سره یاران پاتې شي. او زه د اختر په شپه له دې وجې سودا کومه مجیبه. زه د اختر په شپه د دې وجې سودا کومه چې ګران شیزونه خلک واخلي او ورځان پاتې شي. زه د اختر په شپه د دې وجې سودا کومه چې ګران شیزونه خلک واخلي او ورځان پاتې شي. او مونږ ته ډېرې لارې سمې شوي دي اوس. دا څو ملګري دي همدغسې روان پاتې شي. زه چې څه اخلمه نو زه خړو خبرېږم نه. زه چې څه اخلمه نو زه خړو خبرېږم نه. خو ستا په ما باندې د غر عمره احسان پاتې شي. او همدرد صاحب دا شعر تا ته خصوصي ډالی چې دا به څه خوند وي دا به څه خوند کوي چې ته خړو خبر هم نه یې. دا به څه خوند کوي چې ته خړو خبر هم نه یې. او ناڅاپي راشي او شپې ته د جانان پاتې شي. دا به څه خوند کوي چې ته اړو خبر هم نه یې. او ناڅاپي راشي او شپې ته د جانان پاتې شي. د طوایفو د عمل قصې وروستو کوو. ته صبر وکړه چې په ما کې خو ایمان پاتې شي. او پروازه خدای دې هر سړی د دې غذا به ساتي. پروازه خدای دې هر سړی د دې غذا به ساتي چې په یو چا پسې زړه روان شي او بیا روان پاتې شي. راځم به د اسرار نه به څو شعرونه نوي اورو
چې یقینا د هغوی په اول خان رسوا صاحب پرزند دی بهترین غزل لیکي خو کله کله موږ سره ناستې ونه کي فارغ نه وي حالانکې د قدم نه تر منزله کې د دوی شاعري هم چاپ ده نو څو شعرونه به ترې وورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مینوالو ته دعا سلامونه نیکې پیرزونې. دا غزل مې اوس ولیکه خو بس ملګري ناست حجرې ته میل چې راشم وله دوی به مو وینمه. وایي هم مې په خیال تیریږي هم مې په نظر تیریږي وی هم مې په خیال تیریږي هم مې په نظر تیریږي لکه د جمي په ماین چې مازیګر تیریږي. او وی غمونه ستا وي خو اکثر په ور کې ودرېږمه غمونه ستا وي خو اکثر په ور کې ودرېږمه څومره غمونه دې زمونږ د کور په ور تیریږي. او ته راته ووایې خو اشنا زه تاله څنګه درشم وی ته راته ووایې اشنا زه تاله څنګه درشم رقیب پې وینمه په لاره چې اکثر تیریږي. او اسرار خو وایي زمونږ کلي ته راپېښه وکړه وی اسرار خو وایي زمونږ کلي ته راپېښه وکړه دې ځله راشه په مینو چې اختر تیریږي. مننه چې اسرار خو وایي زمونږ کلي ته راپېښه وکړه دې ځله راشه په مینو چې اختر تیریږي. ډېره مننه چې د ځانه روک نشم ای ډېره ښکاره ولاړه زه سمندر یم او ته په کناره ولاړه په کوم پړاو چې تا د ژوند لاره بدله کړله هلته سپوږمۍ هم زما په اشاره ولاړه د محبت په تندي خال د رڼاګانو شومه ته راته نن راته ته په خپل رفتار کې ستاره ولاړه او دواړه جړېږو خو زه یم دواړه جړېږو خو زه یم تیزه شیبه د باران دواړه جړېږو خو زه یم تیره شیبه د باران ته لکه پارک کې د ګلونو پواره ولاړه سپوږمۍ که مانه فاصلې ساتې نو وبه سوځې زما اظهار ته به یې ته په ننداره ولاړه. نظار الله اظهار صاحب په دغه شعرونو مجیب له راځمه چې په ترنم را سره خپل کلام شریک کړي او بیا به اخري ملګري شهزاد خامدرد نه کلام وو. د کلام نه مخکې دغه یو څو ملګري اخري هغه عماد خان زما خورایي دی هغې مونږ ګوري او ستړمشي خوارمشي ته کوي. احمد علي نگار وی سلامونه وعلیکم السلام. نو عماد خان وی ماماجي سلامونه وعلیکم السلام بیا څنګه چل دی ته قوت راغلی وی ماښام بیا لاړې که نه مونږ چې راتلو دوی دا مونږ کرو. محمد خان سلامونه وعلیکم السلام. او وارث خان وارث وی ملګرو آباد او خوشحاله اوسئ ډېره مننه. عماد خان وی ابرار ماما څه خو ووایه که نو هغه خو ویست بیا تا جوړو نه لیده. فواد خان ابریدي وی چې اورو مزید ترې اخلو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. فواد خان ابریدي بیا مینه رالیږلې ده او فواد خان ابریدي بیا دوباره مینه رالیږلې ده. پښتونیار موږ ته مینه رالیږلې ده. پښتونیار وی ستاسو د سترګو ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما و د زړه قراره راشه مهربانه زما ډېر خیال. او پښتونیار بیا یو شعر رالیږلی دی خو لکه ټایم کم دی دغه نشم شاملولی. پښتونیار او ریحان خان وی سلامونه. ریحان خان وی وروره شعرونه دی یو طرف ته خو نن چې دی کومې خبرې وکړې ډېرې قیمتي خبرې دي الله دې تل اباد او خوشحاله لره. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. فدا محمد وی یاره ما خو دا کلام هم اوس فی البدیه تاسو ته ولیکلو او در مې دیږلو که دا دوه کړۍ مو اورېدونکو ته اورولې وې نو څه دومره وخت خو نو کم دی نو کم دی دیږي خو نشته دی او صحیح دی جی او دیږي خو نه شو شوي دغه ما خو دغه هم کو. او ریحان خان بیا وی پښتانه او ورسره ډېر الله دې خوشحاله ساترو
ډېره مننه او خواست دوی کړی دی شاهکار او بیخي نوی دغه دی نو نشم پته م نه لګي چې وبیم ویلی شم که نه خو بهرحال حالات پس رنگ بدل شي او سکون براشي حالات پس رنگ بدل شي او سکون براشي بالکل مې په ځان سره دا کړی نو غږ د شپېلې چې په هر لوري د یو شپون براشي ارمان مې و ارمان مې دی چې با پورا کال شي ارمان مې و ارمان مې دی چې با پورا کال شي چې بېله یارې نیمه شپه کور ته پښتون به راشي چې بېله یارې نیمه شپه کور ته پښتون به راشي تاله ترغه کړې په سر ژوند په خیمو کې مو وي تاله ترغه کړې په سر ژوند په خیمو کې مو وي په داسې حال کې څنګه مونږ کې افلاطون به راشي تاله ترغه کړې په سر ژوند په خیمو کې مو وي تاله ترغه کړې په سر ژوند په خیمو کې مو وي په داسې حال کې څنګه مونږ کې افلاطون به راشي حالات که هر څنګه وي ګورو به بیا هغې سره حالات که هر څنګه وي ګورو به بیا هغې سره که تا زړه وکړو نو زمونږ دواړو سمون به راشي که تا زړه وکړو نو زمونږ دواړو سمون به راشي حالات که هر څنګه وي ګورو به بیا هغې سره حالات که هر څنګه وي ګورو به بیا هغې سره که تا زړه وکړو نو زمونږ دواړو سمون به راشي سر په سجده مجیب الله ته هم یې لاس کې ټوپک سر په سجده مجیب الله ته هم یې لاس کې ټوپک کیدی شي دا ځل دې نظام کې څه بدلون به راشي کیدی شي دا ځل دې نظام کې څه بدلون به راشي غږ د شپېلې چې په هر لوري او د یو شپون به راشي مجیب ډېر زبردست مجیب کې دا خصوصیت شته چې دې نوي کلام له هم په هغه وخت کې طرز جوړولو شي او یقینا چې ډېر ښه طرز یې ورکړی دی راځو به خپل ګران رور ته په دې شعرونو باندې چې د اظهار تک د ارمانونو په اجل ختمېده خوله مې یو بل ته جوړوله خو مزل ختمېده ستا د کمسو تړل مې یاد شي د سپرلي غرمه کې ما به ګلاب را شو کوه چې ستا به ول ختمېده زه به ته هم لکه د خلکو په شان تللی وم خو د مینې نوم به په دې ښار کې مکمل ختمېده اوس په ریښمو باندې ملاس یم خو دمه نه شمه ټول ستړیوالی به مې یو ستا په سنګل ختمېده نن راله داسې حال کې مخې له راغلی وه چې نه مې پې خوا سړېده نه مې پې بدل ختمېده نن راله داسې حال کې مخې له راغلی وه چې نه مې پې خوا سړېده نه مې پې بدل ختمېده او د خپل دالان ذکر مې ګله مناسب نه ګڼو په دې غرض چې په ښایست ته د مخل ختمېده په
پرون یې وې زما نامه به خو اکثر به پکې په کوم یو شعر چې بارشه د ستا غزل ختمېده شهزاد علي همدرد ته خواست چې هغه راسره پروګرام خو ډېر خوند کو شاهکاره د ګران بابا یو څو شعرونه را یاد شوي چې اکرام الله ګران بابا وایي چې مې ذهن ستړی ستړی شي چور چور شي چې مې ذهن ستړی ستړی شي چور چور شي تصور دې ورته سورې د انګور شي چې مې ذهن ستړی ستړی شي چور چور شي تصور دې ورته سورې د انګور شي مخ مې ځکه ستا د در په خاورو خړ کړو ما ویل زما سپېره مخ به پر نور شي او ستا د شونډو د شوخۍ نه شفا مومي ستا د شونډو د شوخۍ نه شفا مومي په زیړي موسم چې فکر مې رنځور شي ما د وخت د جادوګرو فریب مات که ما ته جوړه دشمني د خپل شعور شي او ژوند دی چرې محبت لکه پن مشه ژوند یې چرې محبت لکه پن مشه ګران که سل ځله حالاتو نه مجبور شي ژوند دی چرې محبت لکه پن مشه ګران که سل ځله حالاتو نه مجبور شي او ډاکټر خالق زیار صاحب وایي چې دا خو ستا د ښکلو سترګو برکت دی چې راوړی مې ایمان په محبت دی چې غړی د سړي هسکه پکې نه وي دغه ژوند خواړه ژوند نه دی لعنت دی او زما خپله نشه ډېره مستی ډېره زما خپله نشه ډېره او مستی ډېره خو ارمان مې د ساقي د شونډو ست دی که هر څو مې د وخت ملا را ماته کړې که هر څو مې د وخت ملا را ماته کړې سر مې اوس ملا د ډېرو نه اوچت دی او زړه مې اخلي او که نه خوښه دې خپله بس یوه خوږه خبره یې قیمت دی او د هر کوره د بارودو وی راخیږي هر پښتون په خپلو وینو کې لت پت دی د جانان نامه به نه اخلي پابندي ده د جانان نامه به نه اخلي پابندي ده نور که هر څه وایي زیار ته اجازت دی پروګرام ډېره مزه وکړه او اختتامي کلمات خو به شاهکار وړاندې کړي خو یقینا چې ډېر خوند دی وکړو ډېره مزه یې وکړله زمونږ هم د زړه د دماغو بوج سپک کړه او خدای دې دقسې حجرې ابادي ساتي خو په مینه محبت د شر شدت نه او خدای هم روغ جوړ او ښایسته لره سره زمونږ اورېدونکي سره ټول مسلمانان او سره د حجرې دا ملګري ښاد او آباد اوسئ او دا بیتیان تالار د آخري شعر به ووایم چې شومه دم شوه یو آسان د فریادي راخطا د ژوند د ټاله جوړې بیا څوک بازیګر پرېوته ډېره مننه شاکاره بس یو څلور نومونه زیات نه دي دا عماد خان کوټ والا هغه وایي چې پروګرام اورو سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام هادي پرنس هادي سلامونه پروګرام مې اوس وکتو هادي خان پرنس وایي اوس مې وکتو هادي خان پرنس وایي شاهکار صاحب نن ترنم فرمایش دی ترنم خو کو ګلابه او بالکل یو کو تاسو زما په خیال تاسو لیکلي مې چې اوس مې وکتو هادي خان پرنس وایي بختیار بابا اوده دی نو اوده خو نه دی هغه خو حمزه خان یوسفزی وایي واه واه او حمزه خان یوسفزی پروګرام نه خوندونه اخلو ډېره مننه خوشحاله اوسئ د کوټ ترناب عماد خان وایي شاهکار چې خپل غزل ووایه نو عماد صاحب زما په خیال تاسو جوړ پروګرام اوس دغه شو هغې خپل غزل ترنم کې ووي او محمد نثار خان موږ ته مینه رالیږله او وارث خان وارث صاحب موږ ته مینه رالیږلې دا زموږ سره آخري کسانو کوم ملګري چې زموږ نه پاتې شو لکه یا د چا غزل یا مطلب شعرونه نه پاتې نه دي بهرحال بیا هم لکه انسان دی
لکه د ډېرو ملګرو دا کلامونه ما شیر نه کړل د هغې وجه دا ده چې زمونږ پروګرام لکه کم وي که نه نثار خان سلام علیکم څنګه وروره صحت دې ښه دی الله دې آباد او روغ لره چې پروګرام ګور انشاءالله ټول ملګري به درځو د له شل ورځې کې موسم به هم ښه شي او بس تا مونږ میلمانه یو انشاءالله چې څونه ناست یو ټول به درځو ښه د آبادو صاحب ملګرو چا چې مونږ وزغمولو چا چې مونږ وکتو په خاموشۍ چا چې کمنټونه وکړل چا چې یاد کړو چا چې خپلې مشورې راکړې د ټولو ډېره زیاته او نړۍ غرونه مننه ژوندي راته اوسئ چا چې کمنټسونه کړه چا پاتې شوي ډېره بخښنه غواړو مجیب تر خپله وسه خپل کار وکړو خو بیا هم او تاسو ته دا پته ولګي چې موږ سره 15 شپږ ملګري د کیمرې شاته وارث باچا مومن باچا کمال جان کټ کې ناست دی ابرار څه وخت ډېر ملګري موږ نه داسې وي چې هغه شاته ناست دي هغوی وایي موږ مزه اخلو خوند اخلو ملګري موږ بلخایو ښه د آباد راته اوسئ د بلې اتواره پورې ساحل صاحب په دې شعرونو پروګرام راغونډومه چې محفل چې توت چې خلک خود د چا خبرې کوي خیر دی اشنا که څوک زما او ستا خبرې کوي درنګ له رجیږي خو په یو بوټي کې دوه ګلونه وګوره دواړه په خندا خندا خبرې کوي دا د ماینو په قانون کې هیڅ خبره نه ده خلک په هر چا پسې په شیشه خبرې کوي ما به په تا په ما باندې مین وګڼي جوړ به څه کې که څوک ډېرې دا خبرې کوي ښه د آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان او پاکستان زنده باد نن ډېر وکړو. خیر